ځینې خلک پر مانځه ولاړي غوږ وګروه ژیره ګروه پزې له لاس وراوړه کپړې شیده کوه په لمانځه کې بار بار د کپړو د شیده کولو دپاره لاس ښوروي دا لمونځ د خضوع والا لمونځ نه دی چې کوم سړی لمونځ نه کوي دا سړی د الله پاک دیدار په قیامت او په جنت کې نشي کول او دا د الله پاک دیدار صلاحیت دا په لمانځه سره په انسان کې پیدا کیږي دا هر عمل یو اثر لري دا اعمال احکام چې الله پاک پر موږ باندې فرض کړي دي دا یو اثر لري دا له اثره څخه نشي خالي کېدلی لکه موږ چې ډوډۍ خورو دا ډوډۍ یو اثر لري که نه لري د ډوډۍ اثر دا دی د انسان لوږه ختم کوي اوبه اثر لري که نه لري دا اوبه چې موږ څښو د دې اثر دا دی تنده ختم کوي دغه اسلامي احکام چې الله پاک پر انسانانو فرض ګرځولي دي دا هم د یو اثر دپاره مثلا روزه ده د روزې اثر دا دی د انسان هغه قوت حیواني قوت شهواني دا کمزوری کوي د زکات اثر دا دی چې دا د انسان بخل ختم کوي او د لمانځه اثر چې شدی مجدد الفسانی رحمت الله علیه په خپل مکتوبات کې لیکي چې د لمانځه اثر دا دی په انسان کې د الله پاک د دیدار هغه صلاحیت پیدا کوي استعداد پیدا کوي او د الله پاک په نعمتو کې عظیم نعمت هغه د الله پاک دیدار دا جنتیان چې جنت لره ولاړ سي چې د الله پاک دیدار وکړي د الله پاک د دیدار داسې خوند او ذوق دی چې ګرده جنت یې هیر شي او دا د الله پاک دیدار صلاحیت دا په لمانځه سره په انسان کې پیدا کیږي چې انسان لمونځ کوي په پابندي سره کوي په جماعت سره کوي دا به په جنت کې د الله پاک دیدار دا رقم کوي لکه موږ چې 14 سپوږمۍ ته ګورو علماء کرام لیکي چې کوم سړی لمونځ نه کوي دا سړی د الله پاک دیدار په قیامت او په جنت کې نشي کول او که یو سړی لمونځ کوي لیکن په خشوع او خضوع سره نه کوي په دهان سره نه کوي دا به د الله پاک دیدار کولی سي لیکن په پردو کې به کوي الله پاک فرمای قد افلح المؤمنون په تحقیق سره فلاح حاصله که د دنیا او د آخرت خوشحالي حاصله که کم سړي هغه خلکو چې هغه لمونځ په خشوع سره کوي یو خشوع ده یو خضوع ده یو په خې سره یو په شین سره خضوع خشوع د دې فرق دی عموما دغه الفاظ استعمالیږي چې لمونځ په خشوع او خضوع سره کوه خضوع وایي وجوکاوېدل ته چې ستا جسم ستا اعضا وي د الله و طرف ته جوکاوي په سکون باندې په اطمینان سره په سکون سره ستا دا بدن دا د الله و طرف ته متوجي دې ته خضوع وایي بار بار په لمانځه کې و د اعضاو ته حرکت نور کې ځینې خلک په لمانځه ولاړي غوږ وګروه ژیره ګروه پزې له لاس وراوړه کپړې شیده کوه په لمانځه کې بار بار د کپړو د شیده کولو دپاره لاس ښوروي دا لمونځ د خضوع والا لمونځ نه دی بلکې فقها لیکي که یو سړی 3 واره
بغیر د ضرورته څخه دا لاس وښوري، پزې له یې وروړي، غوږ لره یې وروړي، کپړو لره یې وروړي، بغیر د ضرورته څخه د دا سړي لمونځ فاسد دی. بلکې لمونځ چې ته ادا کوې خضوع دا ده چې ستا همه بدن دا به و الله پاک ته متوجي او خشوع دې ته وایي چې ستا زړه به هم د الله و طرف ته متوجي. دا الفاظ ته وایه پر دا باندې به ستا پام وي چې زه څه شي وایم، او پکار دی چې د دې معنا سړی زده کړي چې د دغه الفاظ چې زه په لمانځه کې وایم د دې څه معنا ده. او دریم ستا زړه و الله پاک ته متوجي.